سوداګر، هټیوال او نور کاروباریان وایي روان امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره یې کاروبار ټکنی شوی دی. دوی زیاتوي که پخوا امنیت هم ښه نه و، خو تر یوه بریده یې کاروبار ښه و. د چې په دې وروستیو کې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او ورسره جوخت د دوی په کار یې هم منفي اغېز کړی دی. دوی اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به امنیتي وضعیت تر دې نور هم خراب شي او کارونه به په ټپه ودرېږي. بازو گذشته کاروبار ما خوب بود. قبلا مدت 6 ماه شده، 6 ماه استاد شده، مکمل کار موترفروشی استاد شده، تمام تجارای موترفروشی همونطور بیچاره در به در هستند. زمون کاروبار خو د پخوا په پرتله اوس په حساب کې درته ووایم ډېر خراب شوی دی. لږ نه ډېر خراب شوی دی. ولې چې مخکې چې ډېر هم مطلب عمومي کارونه ډېر ښه وو، او اوس فعلا دومره کوو چې هغه خپله ورځ کوده پکې. کارګر او موټر چلوونکي هم له روان امنیتي وضعیت څخه سر ټکوي او وایي چیرته چې امنیت وي هلته کاروبار وي، خو چیرته چې ناامني وي هلته بیکاري او بېوزلي وي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی نو د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې زیاتیږي. و چې دا خارجیان وځي دیو سره کاروبار خراب شوی او مخکې امنیت ګزاره کوله، او اوس کاروبار هر څه په ټکه ولاړ دی. څوک نه راځي، نه کاروبار سره نه کېږي چې خارجیان چې وځي نو خدای دې وکړي چې صلح راشي. که چېرته صلح رانشي نو دا غواړي چې نوره ګډوډي رانشي په افغانستان. خپله وګورې دا څه نه باید موږ ته امنیت مهم ده، ځکه چې په هېواد کې امنیت وي دغه هېواد اقتصاد هم ورسره وي، ځکه د خپل اقتصاد دا په امنیت باندې ولاړ ده. نو د هر سره د مخ امنیت ضرور ده. موږ خپله وګورو دا د بیا امنۍ له وجې کاروبار دې نشو، نو چې ما خپله باتو خلاص کړی ولې بدبختانه موږ ته خپله وظیفې نشته ده. بلخوا هم خلک بیا د امریکایي ځواکونو په وتلو خوشحاله دي. دوی وایي په هیواد کې د ټولو ستونزو او ناوړه امنیتي وضعیت عاملین بهرانیان دي. دوی د امریکایانو وتل د سولې لپاره ښه فرصت بولي. دوی له طالبانو او حکومت څخه غواړي چې خپلو کې د سوله وکړي او له دې زرین فرصت څخه دې ګټه واخلي. امریکا پیش از این هم در افغانستان نبوده، به حساب یک چند مدت شده که آمده، اما پیش از این نبوده ده. اما نظام افغانستان همیشه پابرجا بوده، پس این باعث شده نمیدونه که امریکا رفت آمدش در افغانستان کدام تاثیر خاص داشته باشه. بخاطر که اگر افغان‌ها متحد باشن، اگر افغان‌ها با همدیگر اخوت و برادری داشته باشن، همیشه به سود و خود کار کردن، نه به نفع افغانستان. چون اگر آمده باشن به خاطر افغانستان، پس این صلح به گفته خودشان که بوده همیشه می‌آمد. در ارتباط به خارج شدن امریکایی‌ها یا نیروی آمریکایی از افغانستان، نظر من است که یک مسئله خیلی خوب است که اونا بیرون میشن. ما یک کشور هستیم از خود مستقل، از خود مردم داریم، ارتش داریم، باید خود دولت ما سر از اونا کار کنه و از اونا یک نیروی منظم بسازه. د چارو شنونکي هم د امریکایي ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. دوی وایي له ځینو خلکو سره اندېښنې شته چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به وضعیت لا خراب شي. د دوی په خبره د داسې اندېښنو د له منځه وړلو لپاره باید ټول افغانان په ګډه کار وکړي او روان وضعیت کابو کړي. د بهرنیانو وتل که موږ دفتن جنجال ته بیایي، که موږ هم پاته کوي کار څه کوي، حتمي ځکه دي چې بالاخره یو ورځ داسې راځي چې باید دا خلک او دا ډلې ووځي. نو په دې اساس تشویشونه شته، مګر تشویش تر هغه مهمې تاریخي فیصلې او تر هغه مهمې تاریخي مرحلې ډېر غټ نه دی چې حتما باید یو ورځ دوی وتلي وای. نو زما خپل فکر دا دی چې افغانان باید تر بل هر وخت زیات منسجم سي، متحد سي. د یادولو ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته ګڼ شمېر امریکایي سرتیري له دغه هیواده وتلي دي او د پاتې سرتیرو لړۍ هم په چټکۍ سره روانه ده.